عظمت رفعت شان و شوقت قدر و منزلت ورکړي قرآن ته الله تعالی فضیلت ورکړي دی وجنا د قرآن د عظمت حواله سره چند گزارشات تاسو مخه ته کې خبر غواړم لږ په خپل ځان چرته په خپل ورناس کېږم بس دنیا کې د الله تعالی په کتابونو کې تورات کتاب الله زبور کتاب الله انجیل کتاب الله لیکن قرآن کتاب الله دې کلام الله دی کتاب الله دې بلو کلام الله کتاب الله دې بلو کلام الله ما سره بوای چې تاسو چې کېږي ته نه پوهیږئ کتاب الله دې بلو کلام الله چې کومه د ثواب خبرې هغه تاسو وایي کتاب الله دې بلو کلام الله قرآن کتاب الله دې بلو کلام الله تورات ته کلام الله نه ویل کېږي زبور ته کلام الله نه ویل کېږي انجیل ته کلام الله نه ویل کېږي لیکن قرآن کتاب الله دې کلام الله دې کلام الله کا مطلب کیا ہے کلام الله چې خبرې کوم زما کلام دی ته چې خبرې کې ستا کلام دی په الفاظ دیگر ډاکټر خبرې کوي ډاکټري بیانوي ساينسدان خبرې کوي ساينس بیانوي سیاستدان خبرې کوي سیاست بیانوي فقيه خبرې کوي فقاهت بیانوي قرآن د رب کلام دی وګوره څنګه زما رب دی داسې کلام دی رب کریم دی قرآن کریم دی رب مجید دی قرآن مجید دی رب عظیم دی قرآن عظیم دی رب عزیز دی قرآن عزیز دی رب حفیظ دے قرآن محفوظ دے رب حفیظ دے قرآن محفوظ دے بھائی رب حفیظ دے قرآن محفوظ دے قرآن محفوظ دے قرآن محفوظ دے قرآن محفوظ الفاظ محفوظ معنی محفوظ تشریح محفوظ دا قرآن تجوید محفوظ دے قرأت محفوظ دے دا قرآن زبر محفوظ دے زیر محفوظ دے پیش محفوظ دے ہاں توجہ قرآن زبر پزے سوک زیر نشویلی زیر پزے سوک زبر نشویلی چاک دا قرآن زبر پزے زیر ہوئے زیر پزے زبر ہوئے وہ خود تو زیر اور زبر ہو جائے گا قرآن کے زیر اور زبر میں فرق نہیں لا سکتا بلبت تباہ بربادی قرآن کی سر فرق را وستلی فرق را وستلی فرق را وستلی رب لا زوال دا رب کلام لا زوال رب ہمیشہ دا رب کلام ہمیشہ رب لفنا نشتا دا رب کلام لفنا نشتا دا رب کلام لفنا نشتا وہ خبر نو قدرے و خبرکم توجہ رب لا زوال دا رب کلام لا زوال دا رب کلام پا عربے کے دی عربے لا زوال دنیا کی سرجی 2800 جبی پٹول دنیا کی دی پاکستان کی حکومت سرا رجسٹر جبی 32 تھی سرائکی پاکستان کی سندھی پاکستان کی بلوچی پاکستان کی پنجابی پاکستان کی ہندکو پاکستان کی چترالی کوہستانی پاکستان کی پختو پاکستان کی اور پاکستان قومی زبان صرف پاکستان والا جواب راکے قومی زبان سب کے دے انڈیا موجود ہوں قومی زبان وائے کہ قومی زبان قومی زبان قومی زبان یہاں سے لکھ کر اٹھو ہری جبیل زوال شتا پختون زوال شتا اردو زوال شتا فرانسیسی زوال شتا جرمنی زوال شتا تلائی ملائی زوال شتا پنجابی زوال شتا رب لا زوال دا رب کلام لا زوال دا رب کلام پا عربے کے لئے عربے لا زوال نشتا مولانا صاحب دا کی نیشی چتا دا آیات ہوا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ دا کی نیشی چا قرآن دی محفوظ دی عربی دی ختم شی دا کی نیشی چا قرآن خود موجودی عربی دی ختم شی دنیا کی پاکستان کی اس صبروں کی قومی زبان دا ٹیلیفون بل دا بجلی بل دا گیس بل اردو کے دیکھیں انگلش دا سرکاری نوکری زم سرکاری نوکری سروس بک سرجی پا اردو کے دیکھیں انگلش کی دا ڈاکٹران حضرات پر تشریف فرمائی ڈاکٹر سے چتا تا نسخہ لکھی پرچہ دا میڈیسن دا نسخہ پرچہ پا اردو کے دیکھیں انگلش کی سرکاری پرائیویٹ تمام اداروں کے تمام رائٹنگ تحریرات اردو کے دیکھیں انگلش کی دا ٹول سسٹم انگلش تا راوڑی دا زدر نا تپوس کو قومی جو بدے سشوا سمجھنے والے سب وہ ایمات یوزے چلتا ہو خلا
چې صرف صوبایي قومي اسمبلی کې تقریر لیډران په اردو کې کوي دا د دې خبرې دلیل چې اردو له زوال شته اردو له زوال شته نه پخوا راغلی اردو له زوال شته پښتو له زوال شته انګلیش له زوال شته رب لا زوال د رب کلام لا زوال د رب کلام عربی کې دی عربی له زوال عربی له زوال اور چوتھی بات رب لا زوال د رب کلام لا زوال د رب کلام په عربی کې دی عربی له زوال نشته نو بیا د چا د قصد وایا عربي مدارس له زوال نشته عربي مدارس له زوال عربي مدارس له زوال نشته د قران نعمت دی د الله په نعمتونو کې لوی نعمت قران د الله په نعمتونو کې لوی انعام قران دی پاسه د ټولي دنیا بادشاہانو ته وایي د ټولي دنیا خانانو ته وایي اور ملکانو نوابانو د 400 ته وایي په کل کائنات کې لوی دولت د قران دی سبحان الله وای لوی دولت د قران وای کله لوی دولت صرف وضع كل الاستراتيجية مين دولته؟ مين دولته؟ مين دولته؟ क्योंकि तवज्जो सदर सरा सदारत कबर तनजी वजीर सरा वजारत कबर तनजी खान सरा खानी कबर तनजी मलक सरा मलकी कबर तनजी नवाब सरा नवाबी कबर तनजी सरदार सरा सरदारी कबर तनजी नजी नजी कुरान वाला सरा कुरान कबर तनजी सुभान अल्लाह वाय कुरान वाला सरा कुरान कुरान वाला सरा कुरान मान वाला सरा मान कबर तनजी استاد کلی آگرا دی د آگرا یو خان وفات شو د آگرا یو خان وفات شو 5 کروڑ روپے سره خفقړي دا څه کسان چم شو دې سوچ کې پریوت دوی وی چې دا قبر بکم ځکه دې کچ پکې پروت 5 کروڑ فار ایگزامپل وایم سرجی مثال په تور وایم چې مال والا سره مال قبر ته نزدې ما د مثال په تور رسنه چې زلا کور ته رسیدل ما په پونه کې چې ورته سم دا قبر چار پاتې نیمه پکې دار کوم دا قبر چرته دی مال والا سره مال قبر ته نزي قران والا سره قران اور دا قران باندې د قاری سره قبر ته نه پرېږي کدا د پنجاب کې پروت وي ځکه چې جیب والا لباس بیانې سړی چې مرشي ځامن جیبونه میری یو د بابا دا جیب زما دی بل دا زما دی دا قران د حافظ صاحب د قاری صاحب د مفتی صاحب په داسې ځای کې پروت دی چې د دې ځای د چاپلار په چړو چاپوانو نشي باس دا قاری صاحب په قبر د قران سره سي نو سرمایه قران دی پښتونه دولت قران دی دولت قران دا ظالم نفس کی خبره ته تیار نه پیسې دولت دی ډالر دولت دی کرنسی دولت تا تاوی دا کم دولت دی مې توجه د هر ملک خپل کرنسی دا د افغانستان کرنسی جدا ده هندستان کرنسی جدا ده پاکستان کرنسی جدا ده انګلستان کرنسی جدا ده خو د قبر او د آخرت کرنسی ایمان عمل صالح او قران دا قران د آخرت کرنسی د سرجی پاکستانی پیسې په قبر کې پکار راشي ته ځان سره یو 500 کروڑ یو وصیت کوي دا را سره خفي کوي په دې چې زماره وصیت سره خفي کو دا سره نه خفي مال والا سره مال قبر ته نزي مال والا سره مال قبر ته نزي مال قبر ته نزي شناخت کارت والا سره قبر ته نزي نه وای زیبا जो परिश्रम तरसन पता लगे चुदा आगरा में तशरीफ प्रावड़म पहचान कैसे होगा इंट्रोडक्शन कैसे होगा तारुफ कैसे होगा तवज्जो अल्तब ईमान पकारी अल्लाह दी मुंतुल तनसीब आमीन अल्तब कुरान पकारी अल्लाह दी मुंतुल तनसीब आमीन पकारी तवज्जो पासा जिसे डेरा दी दुनिया उगठला बस का माल दे उगट दुनिया दे उगटला पासा कुरान उगटा हदीस उगटा शरीयत उगटा तरीकत उगटा खत्म नबुवत उगटा अकीदा उगटा नजरिया उगटा पासा ज़रदे कुरान उगटा पुख्तनवी टीरान उगटा कुरान उगटा कुरान तवज्जो माल वाला सर माल कबर था माल वाला सर माल कबर था न कुरान ज़दका बची ता कुरान उखाया ए जिसे ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ चिल्लाओ रावली ज़ुल्मो उसम खल्क मीटिंग करे बोला रसूल अमन कैसे आएगा अमन अमन जरूरी है टूर खलक हुई अमन जरूरी दा आखिरत दा पारा अमन जरूरी है
د 400 لپاره امن، د خیبر پښتونخوا لپاره امن، پاکستان لپاره امن ضروري دی، عوامو لپاره امن ضروري دی، مدرسو لپاره امن ضروري دی، سکول کالج یونیورسيټو لپاره امن ضروري دی، هسپتالونو لپاره امن ضروري دی. ضروري دی ضروري دی. هر لیکچرار راځي، هر لیډر راځي، وایي امن ضروري دی، امن ضروري دی. زه وایم چې امن دپاره څه ضروري دي؟ ته په ناچ ګانې سره امن راولي، ته میری جسم میری مرضی سره امن راولي، ته ڈبل زیرو سره امن راولي. توجہ، امن کے لیے کیا ضروری ہے؟ ناچ گانے سے امن نہیں آتا، بے حیائی عام کرنے سے امن نہیں آتا. اور 400 والوں باجو سره امن ناراضی. ایو یار دی وتوی باجه ورته زه خیر ته د باجو پروفیسر صبر اجي سره توجه. زما د بیان تعلق اصلاح معاشره سره دی، پارټو ماټو سره مې کار نشته. هر پارټي ورته سلام کوم، ANP ته سلام کوم، مسلم لیگ ته سلام کوم، PPP ته سلام کوم، PTI ته سلام کوم، جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام ته سلام کوم، سلام کوم. خو خراب پارچا کشته وای خو خراب ANP کې خو خراب تا لکه ANP کې خم خلک مشته خو باجو ولم پکشخه ANP کې خو خراب خله خوځو کنه، مسلم لیگ کې خو خراب، PPP کې خو خراب، ANP کې خو PTI کې خو خراب، په مولیانو کې خو خراب. خبرې بس بینی سپینې کوو. ها خو خراب پارچا کشته وای خو خرابو، خو خرابو. مولیانو کې بعض خراب مارخ هر چا کې خبر، هر چا کې خو خراب. شه توجه، یو ځای کې 2 پوریان تشریف فرمان. توجه، یو ځای کې 2 پوریان تشریف فرمان، نو 2 مولیان صاحبان روانو. هغه یو مولا سے په پوریانو باندې سلام وکړ. سلام تاسو ټول وای سبحان الله، محبت سره وای سبحان الله، چې تواضع وای سبحان الله. چا چې سبحان الله ودا کینې خیرن بچي ولې تاو نه وسکینه. توجه، دا بابا څه کوي؟ نسوار هم غواړي توجه توجه توجه. ما څه خبره کوله؟ شکر دی د 400 حافظه زنده‌باد سره د باجو. صبر توجه. 2 پوریان تشریف فرمانو، 2 مولیان صاحبان روانو. ایو مولا سے په پوریانو سلام وکړ. هغه یو پوری بل ته وی چې الا مولیانو کې هم مسلمانان شته، خو خراب پارچا کې شته. او ما دا خبره ذکر وکړه، زه په پاکستان کې د فزکس کورس منم، د کیمستري کورس منم، د بایولوژي کورس منم، د پاک آرمی ټریننګ کورس منم، د خیبر پښتونخوا د پولیس FC لیورس ټریننګ کورس منم، فهم قرآن فهم حدیث کورس منما، اور د ختم نبوت کورس منما منما منما. خو خیبر پښتونخوا اور 400 کې د باجو کورسونه، باجو کورسونه. زمانه مستقبل نه ډمان مو جوړوه، زمانه پرایمری د میډل د های سټوډنټ نه ډمان مو جوړوه. زما تعلق د بیان اصلاح معاشري سره دی. د دې ماشومان نه ډمان جوړوي او که څوک په دې خپه چې مفتي صاحب دا خو تا زما د پارټۍ لیډر یاد کړه، که ته خپه کېږې زه به دا پارټۍ کېدم او زه به م لاړ شم هغه هاوس کې به داخله واخلم. اسې پرې داخله ده 15 کاله پس به رانه ښه کړنګېدلې ډم جوړي. توجه توجه توجه. دې وجې نه مستقبل سوچ وکړې په دې ډز نه سړي پسې روان یو زنده‌باد غرب غرب غرب. په دې ډز نه کم خلک چې ستا د اولاد د بچو اصلاح کوي، ستا د بچو تربیت کوي، ستا اولاد بچو ته قرآن ښایي، حدیث ښایي، شریعت او طریقت او ختم نبوت ورته ښایي. وایي دا علما زمونږ خیرخوا دي. څه دي؟ خیرخوا دي. څه دي؟ خیرخوا دي. حاجي صاحب یو دغلته څوکۍ د پولیس ولاړ دي، یو د ضلعې د ډسټرکټ
څوکۍ کوي وایي دا څوکۍ ده یو زما او ستا د ذلې څوکۍ کوي توجه یو څوکۍ کوونکي د ذلې دي یو د ملک په سرحداتو باندې پاک آرمي زمونږ د ملک د سرحداتو حفاظت څوکۍ کوي لیکن علما زما او ستا د ایمان څوکۍ کوي دا علما زما او ستا د ایمان حفاظت کوي ایمان اخوا د ایمان لږ اخوا دې خوا شه دې عالم درله د مدرسې دفاع وکړه د مسجد دفاع وکړه د تبلیغ د مرکز د خانقاه دفاع وکړه عالم درله سیاست هم بچ کړ سیاست دفاع وکړه د عالم درله د سکول د کالج د یونیورسټۍ دفاع وکړه پاکستان کې 3 کاله مسلسل لګاتار ما صرف مسجد نه صرف مدرسه نه سرجي ما پاکستان کې د ایجوکیشن دفاع وکړه ما د سکول دفاع کړې ده ما د کالج دفاع کړې ده ما د یونیورسټۍ دفاع کړې ده زه په دې ملک کې سکول غواړم کالج غواړم یونیورسټي غواړم ایجوکیشن غواړم مسجد غواړم مدرسه غواړم دعوت مرکز غواړم خانقاه غواړم توجه دا ټول ضروري چې دنیا کې ژوند تیرې نو د دنیا نظام زده کولو دپاره سکول موږ له کالج یونیورسټي پکار دی چاہے مفتی صاحب په دې زور ولیکي مې دارالعلوم حقاني راشه زما مرکز دی دارالعلوم حقاني سره که چېرته اسلامیک یونیورسټي دارالعلوم حقاني هم ده نو مولانا عبدالحق رحمت الله علیه دارالعلوم حقاني سره په خوا کې توجه حقاني های سکول هم جوړ کړی دی دا ته دیوبند ښودلی دي چې موږ د ایجوکیشن دفاع کوو توجه حاجي صاحب اوسې پرېږده اوسې پرېږده بس پرېږده چار څنګه زما واس خو تاسو اورئ که نه اورئ او زنانه دې خیر د تاسو ریکارډ کې هغې دې واوري زه انشاءالله دیوبندیانو ته د میکونو هم ضرورت نشته انشاءالله توجه بس پرېږده دلته اواز لږ صفا شو ټیک ده توجه دا خفه کېږې مه خو دا چې ګلوکار پنکار دا کار مس مردان ته ولګیا بیا ډېر مغیبان مولا ته دې شبل شبل لګولي دي توجه 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 د دنیا خرچونه کوي یو بمبار ډي جی ساوند هم لګولي زموږ خو نور اوازونه دغه شانتي دي توجه دا خو په ساوند توجه واوره بیا به درته پته ولګي توجه زه خو د ساوند چیکینګ هم په توجه باندې کوم توجه 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 سکول کالج یونیورسټي غواړو که نه غواړو غواړو که نه غواړو چای وجه څه ده مایمون پښتنو کې پریز نشته بیماران کېږو اور خلک په ځان پوه نه شي منټل شي په چړو چاکوان هم خلک وي نو ډاکټران پکار دي ډاکټرانو اور د لارې ټولې ګډې وډې دي انجینیرانو او پښتنو په جګړو کې پی ایچ ډي کړې ده ججان وکیلان د پولیس محکمې افسرانو 400 کې ایرپورټ غواړم په هوا کې چکرې وو پایلټانو وایه که نه پایلټانو نو دې هر څه سرې سرې ماله په مسجد کې په مصله باندې امامو اوس یې قدرتي اواز ور مولا سره خو تللی ډاکټر پکار دی انجینیر پکار دی ساینسدان پکار دی چې ما وی امام پکار دی مولا دې خوري وای په مصله باندې امامو روژه راغله تراویح لپاره د قرآن حافظانو د باطن اصلاح لپاره حق پرسته پیرانو رسمونه رواجونه ختم شي سنت عام شي وایه تبلیغیانو ماته د قرآن تجوید وښیي قاریانو ختم نبوت دفاع وشي وایه د ختم نبوت غازیانو صحابه او آل بیت و ناموس دفاع وشي وایه د صحابه او سپایانو او باطل سیاسي قوتونه ختم شي وایه فضل الرحمانو اور توجه اسلام غالب شي کفر مغلوب شي وایه د ملا عمر مریدانو